سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به سمبال یاست. کپتان جان عثمانزی یم او ستاسو خدمت کې حاضر شوی یم. لکه څرنګه چې تاسې ګورئ په تصویر کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس او کورني تولیداتو نندارتون په ننګرهار پوهنتون کې په لار اچول شوی دی. دلته راغلي نو د بېلابېلو شرکتونو تولیدات به تاسو ته درښایو. تر پایه ملتیا وکړئ. امارت لپاره دا افتخار دی او ویاړ دی او موږ په دې باندې افتخار او ویاړ په دې کوو چې موږ خارجي مېلمانه پسې ولرو. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، تاسې ګورئ د غالیو غرفې ته راغلي وو. د دې اړوند مسؤل سره به خبرې کوو چې دا غالۍ څنګه تولیدېږي، په کومو مرحلو کې تولیدېږي. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. په نوم مبارک. باز محمد هاشمي یم، د اتفاق انصاف قالین اوبدلو شرکت معاون. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. که په پیل کې راته دا ووایي چې ستاسو شرکت په کوم ځای کې موقعیت لري او څومره وخت کېږي فعالیت وکړي؟ ډېره مننه. زموږ شرکت په بیسودو کې دی، بیسود قاسم آباد کې. دا په 2010 راهیسې موږ کار پیل کړی او په 2014 کې د وزارت صنعت او تجارت جواز واخیستی، د هغه راهیسې موږ کار کوو. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. تاسې څه ډول قالینې تولیدوئ؟ په کومو مرحلو کې تولیدوئ؟ موږ افغاني غالۍ دي چې د څو قسمه مختلف کوالټیانو کې تولیدوو، چې 2 شپږ دېرش دی، 4 5 څلوېښت دی، 4 5 8 دغه کوالټۍ اروپایي او امریکایي ډیزاینونه دي، دا تولیدوو. پروسس مرحله یې دا ده چې یو د وړۍ ده چې تاسې ګوره، دغه د افغانستان داخلي وړۍ ده چې په غزني کې دی او د نه موږ تار جوړوو. تار نه وروسته بیا هغه رنګوو، بیا قالین ته جوړوو، پروسس کېږي او کټ واش او هر څه ته کېږي او خارج ته ځي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. دغه رنګونه چې موږ ګورو ډیزاینونه، دا تار دی او که نه تاسې پکې رنګ ورکوئ؟ دا اصلي کې تار اصلي رنګ چې دی طبیعي رنګ سپین دی، چې دا وروسته رنګامیزي پکې کېږي د هرې کوالټۍ او د هر اډر مطابق هغوی خپله رنګامیزي نقشې رالېږي، د نقشې مطابق دلته رنګامیزي کېږي او بیا تولید کېږي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. ستاسې په دې شرکت کې څومره کارکوونکي کار کوي؟ زموږ شرکت کې تقریبا 15,500 کارمندان لرو چې په ساحاتو کې تولید کوي. موږ ته هم د وړۍ په بخش کې وړۍ تار جوړوي، هم د قالینو په اوبدلو کې چې تقریبا 15-90% یې ښځینه کار کوي. صادرات او واردات لرئ؟ که تاسو ته راځي یا تاسې کوم هېواد ته صادروئ؟ موږ خپله د خارج کې کوم هغه خپل حال لرو، خو غواړو کسان هم هغه کړي دي چې کوم کمپنۍ سره قرارداد وکړو او خارج ته خپل مال پروسس شوی مال خپله ولېږو. اوس نورو قراردادیانو سره چې داخل د افغانستان کې د هغو سره قرارداد لرو، هغو ته مال ورکوو. د ورځې څومره تولید لرئ؟ په ورځ کې څو قالینې تولیدوئ؟ دا خو متر مربع دی، لکه وخت په وخت فرق کوي، د میاشتې تقریبا 100-120 متره پورې تولیدوو. ډېر ښه. تاسې 120 او 100 پورې دغه مترونه متر مربع سکویر میټر تولیدوئ. په دا څومره سایزونو کې تاسې دغه 4 متره، 6 متره، 7 متره څومره قالینه جوړوئ؟ دا مختلف سایز دی، 2 متره نیول تر 14 متره 20 متره پورې موږ دا سایزونه تولیدوو. 2 متره نه ښکته نشته؟ شته دی، 1.5 متره پورې، 1 متر او 1.5 متر نازک سایزونه یا ډونه یې چې څومره اډر یې هماغومره موږ تولیدات کوو. هم د وړۍ تولیدوو چې میاشت کې 3,000-4,000 کیلو وړۍ تولیدوو. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. که په وروستیو کې مو خپل پیغام هېوادوالو ته ورکړئ؟ بس هېوادوالو ته پیغام دا دی، دا د افغانستان ایکسپورټ دی، صادرات دی، د افغانستان یو د مهمو صادراتو څخه دی. موږ هم غواړو چې دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړو، خپل کوشش وکړو. هېوادوالو څخه هم دا هیله ده چې په دغه برخه کې که کار روزګار دغه کار روزګار دی ځان ته انتخاب کړي. موږ د ټریننګونو مختلف موسسات او موږ ورته برابرو چې دا زده کړي او د افغانستان صادراتو کې برخه واخلي، هم خپله حق حلال نفقه ترلاسه کړي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ چې موږ ته مو خپل وخت راکړ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې د نکریزو غرفې ته راغلي وو. دې اړوند مسؤل سره به خبرې کوو چې دا څنګه تولیدېږي او په کومو مرحلو کې. سلام ستړی مه شئ. خیر اوسئ. وعلیکم السلام. خیر راغلی. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. که په پیل کې راته نوم مبارک درسئ او ستاسو شرکت په کوم ځای کې موقعیت لري؟ زما نوم محمد عباس شریفي دی او زموږ شرکت بیسودو ولسوالۍ تعمیراتو کې موقعیت لري. ستاسو شرکت یوازې نکریزې تولیدوي که نه نور څه هم تولیدوي؟ زموږ شرکت یوازې نکریزې تولیدوو. هغه قسم په قسم لمدې او وچې نکریزې تولیدوو. دا قلمي نکریزې او پاکټي، دا تولکي
قلمینې کړي دي کونونه ښيي تاسې. کونونه یو کون ورته وایي. دا سایزونه خو مختلف دي موږ لیدلي کونونه غټې واړه تاسې کوم سایزونه تولیدوئ؟ مونږه درې واړه درمیانه هم تولیدوو او غټ هم تولیدوو او کوچنی هم تولیدوو. درې واړه تولیدوو. څومره وخت کېږي فابریکې فعالیت شروع کړی؟ نو 1990 نه مو شروع کړی. 1990 ډېر وخت کېږي، تقریبا 12-13 کاله کېږي تاسې فعالیت کوئ. 12 کاله. څومره کارکوونکي تاسو په دې شرکت کې کار کوي؟ نو زمونږ کار چې دی سیزني دی که نه غټ او وړو کې اختر کې بیا کسان ډېر وي، تقریبا تعداد 15 کسانو ته رسېږي او نور بیا آوټ سیزن کې چې دی بیا 15 کسه 4 کسه کار کوي. او دا څنګه تولیدېږي؟ ماشین باندې لاسي دي که نه؟ دا ماشین باندې مکس کېږي، نقریزې دي رنګونه دي، د دې خپل تیل دي هغه مکس کېږي، خپلې فارمولې دي هغه په هر شی په خپل اندازه باندې اچول کېږي، دې کې مکس کېږي، بیا ماشین باندې دا ډکېږي هر کون هر قلم ډکېږي که نه، هغه بیا خلکو په ورانې لاس باندې تاویې ټیپ کوي بیا یې ډبو کې اچوي. ډېره مننه ژوندی اوسئ. که په وروستیو کې خپل پیغام هېوادوالو ته؟ نو هېوادوالو ته زما دا پیغام دی چې خصوصا متشبثینو ته او دولت اړوند خلکو ته چې متشبثینو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، لکه بالخصوص زمونږ مالونه پاکستان نه اکثره راځي، هغه لارې بندېږي، موږ باندې موږ ته اډر وشي، زمونږ مالونه هلته لاره کې بند هغه زمونږ نه اډر مس شي. نو زمونږ پیغام دا دی چې دغه تجارت په مقابل کې دا خنډونه چې دي دا دولت ته هم دا پیغام دی چې دا ورکړي، موږ ته اسانتیاوې برابرې کړي، سبسایډیانې وکړي، موږ سره کومکونه وکړي تر څو زمونږ دا داخلي تولید رشد وکړي. بهر نه هم دا پاکستان نه هم راځي، هند نه راځي، د هغوی پر ځای باندې هغوی نه اوچته مالیه واخلي زمونږ پر ځای باندې زمونږ تولیدات پرمختګ وکړي. ډېره مننه ژوندی اوسئ چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې شاتو غرفې ته راغلي وو چې ډېر وړوکی ماشوم پکې ناست دی، نو ده نه به پوښتنې کوو چې ده څه تولیدوي او په کومو مرحلو کې. سلام ستړی مه شئ. مننه ژوندی اوسئ. نوم مبارک دی؟ نوم مې عباس دی. عباس تاسې راته ووایئ چې تاسې شرکت د څه په نوم دی او کوم ځای کې موقعیت لري؟ تلاشۍ چوک کې. آریانا خالص په نوم دی؟ ها. تلاشۍ چوک کې موقعیت لري. تاسې څه شی تولیدوئ؟ شات دي، خرما ده، دا نور شړشم تیل، زیتون تیل دا دي. شړشمو تیل تاسې خپله تولیدوئ؟ نه بل څوک یې تولیدوي نه اخلي. تاسې اخلئ دلته خرڅوئ. او زیتونو تیل څنګه کوئ؟ زیتون تیل پاس فابریکې نه اخلي. داخل هېواد کې اخلئ؟ ها. شاتو تر څنګ تیل هم تولیدوئ؟ ها. شات څنګه تولیدوئ؟ په کوم مرحله کې؟ شات په هغې پاکستان خپله مې تولیدوم. خپله تولیدوئ؟ کوم شات تاسې خپله تولیدوئ؟ بلوڅه ده، بیره ده، دا ده. بیره تولیدوئ. د شاتو تر څنګ تاسې مخکې ویل چې خرما هم تولیدوئ. خرما باغونه لرئ که نه د خارج څخه راوړئ؟ بل چا نه اخلو. داخل هېواد کې اخلئ؟ داخل هېواد کې اخلو. ډېره مننه ژوندی اوسئ. که وروستیو کې د پیغام وړاندې کړئ هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ نه لرئ؟ ډېره مننه ژوندی اوسئ. لیدونکو تاسې ګورئ دیګ بخارونه بلې غرفې ته راغلو چې د شمس بابا المونیم په نامه شرکت دی. د مسؤل کس سره به خبرې کوو، موږ ته معلومات راکړي. سلام ستړی مه شئ. نوم مبارک. بخیر علی مهرباني. نوم مې نیک محمد دی او د شمس بابا دیګ بخارو مالک. ډېره مننه ژوندی اوسئ. که په پیل کې راته ووایئ ستاسې شرکت په کوم ځای کې موقعیت لري او څه تولیدوي؟ زموږ شرکت په ننګرهار ولایت پارک صنعتي کې موقعیت لري او دیګ بخارو په بخش کې کار کوو، دیګ بخار تولیدوو. ډېره مننه ژوندی اوسئ. دیګ بخار تر څنګ بل څه نه تولیدوئ؟ نه یوازې دیګ بخار دی چې موږ یې تولیدوو او مختلف څیزونه دي او په دریو سیستمونو کې برابروو چې یو ساده دي، یو ناسوز دي، یو مسي دي. تاسې سایزونو په اړه راته ولیدئ. تاسې د کوم لیټر نه اوس وخت کې خلک لیټرو باندې جوړېږي، د کوم لیټر نه تر څومره اندازې پورې تاسې لرئ؟ د 3 لیټر نه تر 50 لیټر پورې موږ لرو. 3 نه تر 50 لیټره پورې تاسې یو دیګ بخار ظرفیت دی. په آینده کې څه غواړئ چې دې نه لوړ ظرفیت والا تولیدوئ؟ انشاءالله په آینده کې به د خیره دې سره خوا کې دیګ ناسوز ورته به د خیر جوړوو، نور شیونه جوړوو، انشاءالله پرمختګ وکړو د الله په فضل. ډېره مننه ژوندی اوسئ. په وروستیو کې د هېوادوالو ته څه پیغام دی؟ پیغام مې دا دی هېوادوال د خپل کورني تولیداتو څخه استفاده وکړي چې زموږ دا
کورني تولیدات رشد وکړي او پرمختګ وکړي او خپله په افغانستان کې په خپل تولیدات باندې بسنه وکړي. ډېره مننه ژوندی اوسې موږ ته مو وخت راکړ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، بلې غرفې ته راغلم. عباس غنیزاده په نوم باندې شرکت دی. د مسؤل کس ته به خبرې کوو چې څه تولیدوي، موږ ته به معلومات راکړي. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. ژوندی اوسې. نوم مبارک. سیال ننګرهار د ننګرهار ولایت یو تن عباس غنیزاده کارتنسازۍ نماینده. ډېره مننه ژوندی اوسې. تاسې دغه عباس کارتنسازي څه تولیدوي؟ عباس کارتنسازۍ کې خو یوازې کارتنونه تولیدوي په مختلف ډیزاینونو، په مختلفو سایزونو او رنګونو سره. د دې تر څنګ موږ شیټونه تولیدوو او جوړوو پکې. شیټونه تاسې اوس یادونه وکړه، څه رقم شیټونه تاسې تولیدوئ؟ شیټونه خو لکه د دغه دا چاپ چې ګورئ که نه، دغه شیټونه موږ جوړوو او پکې تولیدوو نورو ولایتونو دپاره چې هغه طریقه نورو ولایتونو دپاره تولیدوئ. دغه کوم کارټونه چې تاسو ته ایښودي، د دې همدا کارټونه تولیدوئ که نه د دې نه نور هم شته دی چې دلته تاسو سیمپلې راوړئ؟ دلته دغه نور کارتنونه هم دي، خو دا یې موږ صرف سیمپل یې راوړي دي. کومې موږ سره اوس مهال موږ تولید کړي هغه سیمپلو نمونې مو رااخیستې دي او دلته مو راوړي دي د نندارې لپاره مو وړاندې کړي دي. ډېره مننه ژوندی اوسې. تاسې د کوم سایز نه کوم سایزه پورې کارټن تولیدوئ؟ دا کارتن کې مختلف سایزونه یي، غټ کارتن یي، واړې کارتن یي، لسو نه تر 13 پورې 50 پورې هغه کارتن په سایز پورې اړه لري. دغه سایز چې تا وښود 40 50 دغه سور دی، اوږدوالی دی که دا د سانتي متر داسې اوږدوالی داسې سور کې چې بیا 20 وي 10 وي 15 وي 13 وي که نه کارتن په اندازې. څومره وخت کېږي دغه فابریکه په کار باندې پیل کړې؟ تقریبا 3 کاله به کېږي چې دا په دې په کار باندې فعالیت کوم. د ستاسې د کارخانې د افتتاح نه مخکې دا چېرته تولیدېده، کوم ځای نه راتله؟ دا د مخکې چې وو که نه دا یوازینۍ کارخانه په کابل کې وه. بیا موږ وغوښتل چې دلته په ننګرهار کې یوه دانه کارخانه فعاله کړو. تر اوسه مو بله کارخانه دلته په ننګرهار کې نشته ده، صرف په کابل کې دی. همدې ختیځو ولایتونو ته موږ عباس غنیزاده کارتنسازي چې ده کارتنې تولیدوو او د لغمان، کونړ، نورستان، د لغمان او کابل ته هم لېږدوو. هلته موږ خپل قراردادیان لرو. ډېره مننه ژوندی اوسې چې موږ ته مو وخت راکړ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، تاسې ګورئ د رنګونو غرفې ته راغلي او دې مسؤل کس سره به خبرې کوو، اړوند معلومات راکړي. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، ښه یاست؟ بخیر یې؟ ډېره مننه ژوندی اوسې. نوم مبارک. امیر افضل یم. ننګرهار ولایت کارخانې د پرویز سید د زراعتي د رنګونو جوړولو فابریکې عمومي مدیر یم. ډېره مننه ژوندی اوسې. مدیر صاحب که په لومړیو کې راته دا ووایي چې ستاسې فابریکه څه تولیدوي؟ زمونږ فابریکه خو رنګونه څومره رنګونه چې دا ټول تولیدوي. په رنګ کې 4 یو رنګ یي، هغه 100% دی، 15% دی، فیلنګ دي، دا ټول شی نه تولیدوي. او بل ښه خبر دا دی چې موږ دغه تشې لوټې او تش سطلونه د دې خپله هم کارخانه لرو. دا تش لوټې او دغه سطلونه تاسو خپله جوړوئ؟ او د دې کارخانه خپله جوړو، ماشینري لرو او دا خپله جوړوو. دغه خام مواد د کومه کوئ؟ د دې خام مواد چې دي څه د چین نه راځي، څه د پاکستان نه راځي. خو اوس هم د پاکستان ډېر بند کړي دي، ډېر مواد د چین نه راځي خام مواد. ډېره مننه ژوندی اوسئ. که ستاسې د فابریکې څومره وخت کېږي فعالیت کوي؟ زمونږ د فابریکې تقریبا 11 کاله اوس چې فعالیت کوي په افغانستان په کابل ارزان قیمت کې ده. کابل ارزان قیمت کې. د دې نه مخکې چې دا فابریکې په افغانستان کې نه وې، دغه د رنګونه د کوم ځای نه راوړل کېدل؟ دا رنګونه مخکې چې دلته فابریکې نه وې د پاکستان نه، اکثریت یې د پاکستان نه او لږ به دغه تاجکستان او دغه ځایونه راتله، خو هغه چا ډېر نه استعمالوه. په پاکستان هغه ډېر استعمالېدله. ستاسې تولیدات او صادرات هم کوم ځای ته کېږي په داخل د هېواد کې، بهر د هېواده؟ موږ په تقریبا اوس وخت کې په 2 ولایتونو کې نمایندګانې لرو او بل هغه دا دی چې موږ تاجکستان له هم په 2 هفتې بعد یو کنټینر مال تاجکستان له موږ خپل وطن یې تولید لرو. ډېر ښه مننه ژوندی اوسې. لا پرمختګ په هیله. په وروستیو کې د هېوادوالو ته څه پیغام؟ بس هېوادوالو ته دا پیغام دی زما طرفه چې د خپل وطن تولید وکاروئ او د بهرني تولیداتو نه نور ځان وساتئ او خپل وطن ته کار وکړئ او خپل ولس مخکې بوځئ. ډېره مننه ژوندی اوسې.
بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو د رنګونو بلې غرفې ته راغلمه که غواړئ چې کورونه مو ښایسته او رنګینه شي نو رنګونه په افغانستان کې خپله تولیدېږي د دغه غرفې مسؤل سره خبرې کوو سلام سلامونه بخیر علیکم خاص ښه دی ډېره مننه ژوندی اوسئ که په پیل کې راته ووایي نوم مبارک درته نوم مې شیر علي عمرزی دی د بیروش تعمیراتي رنګ تولیدي شرکت نماینده یم. ډېره مننه ژوندی اوسئ که په پیل کې راته دا ووایي بیروت د رنګونو تولیدي شرکت کوم څه تولیدوي مونږ خو د رنګ په حساب باندې یو مونږ چې دی څه چې په رنګ کې استعمالیږي په تعمیر کې استعمالیږي مونږ لکه ټول رنګ استعمالوو او مونږ ټول رنګ تولیدوو خاص رنګونه تاسو تولیدوئ که دا راته ووایي چې ستاسې شرکت په کوم ځای کې موقعیت لري او څومره وخت یې فعالیت شروع کړی زمونږ شرکت تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او ادرس یې د ننګرهار پوهنتون شاته دلته زموږ خپله نمایندګي ډېره مننه ژوندی اوسئ تاسې دغه رنګونه دلته تاسې خپله جوړوئ دا لوټې او دا سټونه د کوم ځای کې جوړوئ لوټې او سطونه خو خپله په افغانستان کې شته شرکتونه شته دی نو موږ د لوټکې او دغه چې وي هغه د هغه نه راوړو او خام مواد له کومه ځای راوړئ خام مواد نو مختلف دي زیاتره مواد خو اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې شته دی خو بعض یو نیم که کمیږي هغه بیا د خارجي هېوادونو ډېره مننه ژوندی اوسئ که په وروستیو کې مو پیغام هېوادوالو ته وړاندې هېوادوالو ته مو دغه پیغام دی چې خپل وطن باید موږ او تاسو په خپله سره آباد کړو اوس الحمدلله په افغانستان کې خپله هر قسم تولید شته دی او خصوصا د رنګ په باره کې که زه درته ووایم چې هېڅ داسې خارجي رنګ نشته دی چې هغه د داخلي رنګونو ته ورسېږي او خصوصا بیروش ته نو د هېوادوال نه مې دا غوښتنه ده چې تاسو په خپلو کورونو کې په خپلو دفترونو کې خپل د وطن تولید وکاروئ ډېره مننه ژوندی اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړی درنو لیدونکو له تاسې نړۍ مننه چې تر پایه ملتیا وکړه دا د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس او په ننګرهار ولایت کې د کورني تولیداتو نندارتون په اړه تاسې د تولیدي شرکتونو نمایندګانو خبرې واورېدلې چې جالبه شیان یې تولید کړي نو درنو لیدونکو له تاسې څخه هیله کوم چې خپلو کورني تولیداتو ته توجه ورکړئ چې خپل کورني تولیدات مو پرمختګ وکړي خپل هېواد مو پرمختګ وکړي او تجارانو لپاره وایم چې راشئ په خپل افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړئ تر څو خپل هېواد مو پرمختګ وکړي او هغه چا چې فابریکې جوړې کړي دي هغوی سره مرسته وکړئ درنو لیدونکو بیا هم د داسې نړۍ مننه چې تر پایه مو ملتیا وکړه ښې چارې د یو سوکاله افغانستان په هیله